دی هغه د په زړونو کې د خویندو تعلیم، د خویندو زده کړه، د خویندو پوهاوی دا زمونږ او ستاسو اولین مقصد ده. اسلام دا حق ورکړی، محمد رسول الله دا حق ورکړی. کله چې اعلان د رسول الله د لا اله الا الله محمد رسول الله وکړ، اول یې د خویندو غږ جوړ کړی په کوه صفا باندې. نو دا کم چې مونږ نن ګورو، دا نه ده چې د ټولو پښتنو دا اتفاق ده یا ټول علما دا وایي چې خویندې دې زده کړې نه کوي. د خویندو زده کړه زه په خپله د ورونو نه مهمه بولم. ولې اولینه مدرسه زما د زوی ما د لور اولینه مدرسه د مورکۍ غېږ ده. که دا مور تعلیم یافته وي په دین او په اسلام له دنیا نه خبرې، نو دا به د جامعې یو مسلمان، یو تعلیم یافته، یو هوښیار فرزند لور او زوی به تقدیم کړي. نو عرض دا زما قدرمندو خبرې زه په آخري نقطه تاسو ته غواړم چې بیان یې کړم، هغه دا ده. بیا د زړه د کومه د دې ټولو خدمتګارانو نه جهان مننه کوم. الله دې تاسو ټول خوشحاله او ارامه لري.